وګوره ځان له کرسۍ جوړه کړې ده دا کرسۍ پکې لګ راوله دی خو پکې دا پنیم راوله دا وګوره دی پکې ځان له کرسۍ جوړه کړې دا وسره وګوره دی دلته نشه کوي یاره اصل اجبر بای ولا زه د خلکو د ذهنونو ته حیران یم یار د قبر د پاسه دی خلکونه لکه د قبر د پاسه دی قبر له برازي بیا هم داسې کوي بس تاسو ته خو تیره ویډیو کې ما ویلو چې دی شي ته کله چا سوچ وکړو که نه او دا خبرې خیال خاطر له راوستې نو الله پاک به قدرتي هر یو شي سټیک کړي لرې کړله نو هغې به ډېرې څښا ډډوزې کړې وي نو خپل وارثان به هم ترې وتښتېدل چې کوم خلک به موږ سره د الله دپاره لګې وو هغه به هم وتښتېدل نو زموږ د پلار خو به ذمهواري وه د حکومت د ډډې نه مفتدي له به په خوب کې ورتلو چا به چې ورپسې مونځ کولو چې ما دلته نه وباسه په ما باندې دا د ویڼۍ اوبه راځي لیک شوې د ویڼۍ نو هغې بیا دلته راوړلو ما ته یې رنګ وکړلو په خپلو لاسو هم دفن کړلو ښایسته خوشبودار بیا زمونږ ړنه کېدو چې مونږ دا دلته ښخ کړو مونږ په خپلو سترګو په خپلو لاسونو هغه ښخ کړو هلته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو بس زمونږ دغه اخیری آرامګاه او زمونږ دغه ټول مقصد او مطلب چې کوم په دنیا کې وي کنه نو زمونږ اصل او صحیح مقصد بیا دلته په قبر کې شروع شي صحیح ده څنګه چې یو مالیار ونه بوټي وری کوي د هغې ټولو نه ښکلی ښایست چې کم دی هغه اوبه دي اوبه ورکوي هغه بوټی چې کم دی وده کوي غټیږي کله چې هغې ته هغه اوبه نه ورکوي هغه غټه شي خو د هغې هغه شینوالی او هغه خوشبو چې کومه ده هغه شان نه کوي دغه شان انسان هم دی انسان هم لوی شي هغه مور چې کومه ده په خړپوسو کې هغه بچی هم رالوي کی هغه بچی چې دی رالوي شي خو د هغه ټولو نه ښکلی ښایست څه شی دی 15 وخته مونځ او د الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د خپل زندگی تیره کی دا د انسان ټولو نه ښکلی خوشبویي ده دا د انسان ټولو نه ښکلی شینوالی دی دا د انسان ټولو نه ښکلی ښایست دی وی په دنیا کې څوک وایي که ښایست وی ټولو نه دا ښایسته دی نه ښایسته ځوان هغه یو دی بهادر ځوان هغه یو دی چې کم خپل 15 وخته مونځ کوي د الله مني خپل مور او پلار چې کوم دی خوشاله ساتي عزتمندو یو خبرونه مونږ کړي هم وه د دې د قبر حوالې سره د قبرکن د ژوند حوالې سره چې قبرکن څنګه ژوند تیری مړی سپاري مړی روباسي دې کې نیک عمل هم راځي دې کې بد عمل هم راځي ویم ربه دغه سوال کوو چې مونږ به دلته راځو او هغه 3 سوالونو جوابونو کې یا الله مونږ تا ته تیر نه وځو دا یو قبرکن دی زمونږ ورور دی د سره هم خبرې کوو څنګه یې تاسو زه تابعدار جي شکر الله فضل دی چې نیک عمل کړی نیک عملي آلاتي او چې غلط کړي غلط عملي مونږ په خپل سترګو دا قاتل لیدلی دی او وینم پلار سره واړه رالوي شو په دې دیره کې لکه داسې قاتل لیدلی چې باقاعده پکې زاړه مړي راوتی ماران سر ته ولاړي هغه بیا مونږ نه دي چیړلي واپس هم بند کړي دي بل دا کم بل مړی چې شوي هغه هم بل ځای کې قبر کنیستی داسې واقعه هم لیدلي دي چې 9 کاله 8 کاله 10 کاله زموږ مرګرو مړي راوړي دي مونږ پسې مونږ ښخ کړي دي په خپل لاس خوشبویانې ښایسته پراته خراب شوي نه نن یو کال مخکې زموږ مرګرو یو مړی راوړی د نظربستان بابا نه عالمو مفتدي له به په خوب کې ورتلو چا به چې ورپسې مونځ کولو چې ما دلته نه وباسه په ما باندې دا د ویڼۍ اوبه راځي لیک شوې د ویڼۍ نو هغې بیا دلته راوړلو ما ته یې رنګ وکړلو په خپلو لاسو هم دفن کړلو ښایسته خوشبودار بیا زمونږ ړنه کېدو چې مونږ دا دلته ښخ کړو مونږ په خپلو سترګو په خپلو لاسونو هغه ښخ کړو هلته او داسې واقعګان هم لیدلي دي چې باقاعده ماران د گنج دیره کې د یایا خان دیره د یایا خان هم پکې خښ دی پکې سرداوه ده سرداوي هغې 50 کاله پس 40 کاله پس کولاوی لکه یو مړی چې پکې ختم شي هغه اډوکې مونږ جارو کوو بیا پکې نوی مړی چې هغې کې وشي هغه پکې اګدو خښو مونږ یو سرداوه کولا وکړله باقاعده مړی نو خورې شوی 50 کالې تیر شوي او باقاعده ورته 2 ماران چجې والا ولاړو زمونږ والد صاحب هغه مړي والا ته سوال جواب وکړو چې راشئ دا وګورئ چې هغې راله نو زمونږ پلار تیري چې دا سرداوه واپس بنده که دا مه چیړئ هغې له بیا بل ځای کې قبر وکنیستو
فقیر حسین صاحب داسې خلک شته چې د خپل مړي نه وتښتي؟ داسې خلک شته دی موږ سره د مسافرخانې ټیکه وه زمونږ پلار سره والد صاحب سره. اوس خو زمونږ پلار صاحب پلار هم وفات دی او لکه مسافر به مړه شو موږ پسې به راوړل موږ به ښخ کړل سرکار د اړخ نه د هغې نشاني به پرتې وي نو نشانیانې به چې بیا وارثان پیدا شول نو هغې به بیا ضد کولو چې دا مونږ وړو نو پلار به مې ورته ډېرې منت زاریانې کولې چې دا مه وړئ دی باندې د 20 ورځې تېرې شوي دي دا خراب شوي دي خو هغې به ضد کولو وایي نه چې وړو یې مونږ پورې به هلته خلک خاندي کلی کې وطن کې دا مونږ وړو خپل کلي وطن ته نو چې زمونږ به راکوله وکړل چې خښته مخکې دا کچه خښتې اوس خو تابوزي دي نو چې کچه خښته به هم ترې لرې کړله نو هغې به ډېرې ښه ډډوزې کړې وي نو خپل وارثان به هم ترې وتښتېدل چې کوم خلک به مونږ سره د الله دپاره لګې وو هغه به هم وتښتېدل نو زمونږ د پلار خو به ذمهواري وه د حکومت د ډډې نه دا به اوس روکاږي مونږ به هم ترې خدای شته وتښتېدو مونږ سره یو بل ورکوټه مونږ لوی کړی د ماما زویم دی هغه به راسره وه بله غټ و که نه زمونږ پلار والد صاحب په سترګو لږ معذوره مو نو هغه به هم ترې خدای شته وتښتېدو نو بیا به زمونږ پلار یوازې لاندې وتی و هغوی به له عطرونه شیشې ګلاب اوبه دا راوړی وي هغه به چې هغه به هم پرې واړولې هغه بوی به نور هم مست شو لکه دلته دې مړی راوښکلو جي په 15 قدمو کې به هم خلک تښتېدل دونه څښه ډډوزې به یې کړې وي نو الله بس بیا به زمونږ پلار مجبوره شو یوازې بیا هغه مړی تابوت کې وله واچولو او بس میخونه بیا پې وله ټک ول فقیر حسین صاحب دغه شان مړي چې تاسو خښوئ سپارې روباسئ کله ناکله به یاره دا خپل ضمیر هم ملامته کوي چې دا خلک څونه چې کوم د ګناه طرف ته لاړو بد عمل هم راځي نیک عمل هم راځي نیک عمله ته قبر څونه په خیر راغلی وي بد عمله سره بیا څنګه بد عمل کیږي تاسو خداینې هم لیدو لکه د انسان ستاسو دا ټیم کې د احساس صحیح والله هغه ټیم کې بس احساس ښه نیک عمل ته راشو خو چې مونږ په خپله هم ډېر بد عمل یو ګناهګار یو خو چې هغه ځای نه لږه خوښ شو بس بیا هم ګناه ته مخی او د ثواب کار هم د لاسه نه کېږي نو داسې دې ټیم کې تا بلا پښتانه نی څه پیغام ورکول غواړي ځکه چې ستاسو چې کوم دی دا د قبر نه دی ویم دا زموږ د بس اخري آرامګاه ده که نه دی نه بل خو بس بیا څه نشته که دلته دې 3 سوالونو کې پاس شو خو دنیا به چې کومه ده زموږ دپاره آخرت به آسان شي بس دې دپاره دا پیغام ورکوم چې اول خو دې ماله د نیکو دواګانې وکړي چې دې غلط ولطو نه ووړم او بیا دې بس الله پاک په دې خلکو هم رحم وکړي سره زمونږ او سره ټولو مومن مسلمانانو چې دې نیکې لارې ته او دې قبر عذاب ته او دا قبرونه ویني په خپل لاس او بیا هم دا ګناهونه کوي نو بس الله پاک ته په خپل رحم فضل سره زموږ وکړي د چې د کم قبر دی دا قبرستان دی که نه عزتمندو دلته ما داسې هم اورېدلي دي چې دلته دا نوی قبر څوک کوي نه بیا څوک قبرونه چې کم دی څوک پې دونه پیسې ولګوي هغه هم نه بیا د غله پټوي لاجبر ورور سره ولاړ د سره خپرونه شوي خو سره ټیکنیکل ایشوز د وجې چې کم دی هغه مونږ بیا شیر نه کړو ځکه چې اواز کې مسله وه لاجبر به دلته دغه شان واقع هم راځي چې دا پوډریان راځي دلته چې کم دی دا قبرونه کې کومه وسپنه ولګي کومه خرچه وشي هغه بیا دا پوډریان تختی دې نه ډېر د دې علاقې خلک هم واقف دي دا قبرکن ولاړ دي دام ته واقف دي دی چې قبر جوړ کی چانه په 15,000 ونیسي چانه په 14,000 ونیسي د دې 200 روپۍ مزدوري وي لکه لاول خدا ریکوست کوم کدي سره د چا ستاون کیږي نو د کی وسره دی ډېر غریبي او بې وسیده دوی مچ کم دی لاندې تسی خبر یو قبر کې چي هغه تسی خان دی چې دا کما اسیان نشیان دی په سیټ سیټ دیوبا سی هغه قبر خراب کی د خلکو 15,000 روپۍ هم خرابې کی پس دا غین دلته چې دا کم د ماربل قبرونه تاسو ته ماخولي د وخت ځای کم شته دغه نخکته مشته دی دا یو قبر خلک په 25-30,000 روپۍ وروړي او دا نشیان کولو کې داسې نور نوی قبر کن شته دی چې د الله نه یې نشته دی او غي دا قبرونه یو سی په 15,000 او په 6,000 ایتوالی او په بلیوم په دغه ریټونو خرج کی دوباره وینځي پالش را پالشي کی کنه نو دلته نو خدا خو ریکوست کوم تا ته خو دې نه مخکې ما ویلو چې زه د دې خبرې اترې نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه مې د چا نه په دې سترګه سولي په دې دیره کې زیات تور د نشیانو ډېر کار خراب کړی دی لکه دا قبرونه روانوي سیخان وړي که چېرته څوک زنانه راشي بس په هر څه چې اوس وشي نو مطلب هغه د هغې نه والي او بېعزتیان یې موږي که نه نو هغه زنانه خو تاسو ته ما ډېره ویډي کې ویلي چې اوس لکه فرض که کور ته لاړ شي نو نارینو ته د یرې نه نشي ویلي خو دلته دې خاص کر نشیانو ډېر بد حل راغستی دی
د ایسیانو پوډریانو شوکې پکې کېږي د ګرمۍ په دوران کې چې کله راشي او اسیم په دې لاره تېرېږي درې ته د دننه کې نو چې څه عمل د هغې خوښۍ د سره وکړي د نه هر یو څیز والي که نه او خاص کر که ستاسو داسې یقین نه کېږي نو زه درته یو قبر ښیم هغه بل مې یو قبر کتلی دی څه کسانو تزیخان ایستي دي او بیا هغه ډانچر وانه شوي یاره ته په الله یقین وکړه زما د الله په ذات قسم چې څه کسانو ترې ناخښتې وړي دي او هغه ملبې ول همداسې په هغه سینه اچولې ده نو چې د دې وارثان راشي بړه کې څه وایي تاسو ځان سره لږ خپله احساس وکړئ دا قبر اوس هم موجود دا قبر اوس هم موجود دی د خواجه بابا زیارت سره چې یو 2 ګامه خوا شي په دغه ځای کې موجود دی که نه ډېر خلک وایي یاره وایي دا قبرکن مطلب یو قبر وانې او بل جوړی یو وانې او بل جوړی لکه دا د دې بدنامي دی اصل خبر هم دا نشیان دي ورور یو سړی وتی زما زر خخته پکار ده زه تاله دونه عایز در کوم دونه دله ټوکن یا لمال راوړه راشي که پر دوال د چا د دیرې د قبرونه توکړي چار دیوالي روانې کی قبر روان کی ال خختي پوره کوي د نشو تماشو د پاره هر قسمه کارونه دا خلک کوي او که تاسو داسې مطلب یقین نه کیږي نو دونه غټه لار نه د 2 منټو لار زه در سره ځم اوس د هغه قبر موجوده خیم ګرانو عزتمندو دا اوس وګورئ صاحب دا قبر دی دلته چې کم دی اوس دا د نشیانو نه پاتې نه شوې زما کیمرمین صاحب لږ دا ورته وښایه دا اوس وګوره دا قبرستان دی دلته هم خلک راځي نشي کوي و خدای پاکه دا قبر دی تاسو نظر شم ستاسو دا نشي دومره زوروري دي چې تاسو د دغه ځین هم نه یریږي چې هلته قبر دلته مړی ښخ دلته چې کم دی تاسو راځئ دونه یعنی سخت شوي دي ته دا اوس وګوره دا د مړي د سینې د پاسه ځان لی مطلب کنده منده کړې ده او خښتې مختې ته نه دا نشیان یوسي خرڅې کي او د مړي د سینې د پاسه ناستې نو دونه دي د الله د قهر نه یره نه کېږي چې یاره مونږ به دې ځای ته راځو زمونږ به سبا څه انجامي او سبا عملي او سبا مخکې وروسته لینډین کوو الله د قهر نه یره نه کېږي چې سبا به دې ځای ته راځو او څه حالات په مونږ سره کېږي دا اوس قبر دی او د قبر د مړي د سینې د پاسه ته ورته وګوره ځان له کرسۍ جوړه کړې ده دا کرسۍ پکې لږه راوله دې خو یې پکې دا پنیم راوله دا وګوره دې پکې ځان له کرسۍ جوړه کړې دا ورسره وګورئ دی دلته نشه کوي راسل اجبر بای ولا زه د خلکو د ذهنونو ته حیران یم یار د قبر د پاسه دی خلکونه لکه د قبر د پاسه دی قبر له برازي بیا هم داسې کوي بس تاسو ته خو تېره ویډیو کې ما ویلو چې دې شي ته کله چا سوچ وکړو که نه او دا خبرې خیال خاطر له راوستې نو الله پاک به قدرتي هر یو شي ټیک کړي الله پاک په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم کوي خو که د رحم مونږ څه پرېښول زمونږ د خلکو دونه زړونه کلک شوي دي چې په ځان په خپله رحم نه کوو نو الله به راباندې څه رحم وکړي ټیم تر ټیمه قسم ته قسمه پتونه او عذابونه راځي د الله طرفه دا زموږ خپل عملونه دي جی لاول ځان به یاد کم بیا به نور خلک یاد کم زه داسې نه چې یاره مونږ د ملا بچي خو دا دونه بد حل نه کوو لکه دا د نشیانو او د دې علاقې د خلکو چې دا کم حل راغستی دی ګرانو عزتمندو دا قبر دی صحیح ده او زما خپل دغه یو دا زما ایمان دی که نه چې زه دلته کلم راشم قبرستان له راشم نو صرف په دې سوچ باندې راځم او دا ټول ورونه په دې سوچ راځي چې لږ ډېر مونږ ته احساس وشي چې یاره مرګ شته او دا مرګ چې کم دی دا مرګ شته زه چې دلته کلم راشم زه راشم یاره ماله یو سکون میلاو شي ځکه زما کیفیت بالکل چینج شي د دنیا نه زه چې دلته راشم زه هم بس نوازه دلته به یو ورځ راځو او ځان له دغه احساس ورکو چې په دنیا کې کم عملونه کوو بد عملونه مونږ د خدای تعالی ګناهګاران خلک یو خو داسې نه چې قبر کې دننه قبر د پاسه د هغې بې حرمتي کوو د هغې ګستاخي کوو څنګه چې دا خلک داسې نشي د قبر د پاسه کوي صیبه نو بس قیامت دی راشي او قیامت دونه لري نه دی چې د یو مړي د سینې د بره دا خلک نشي کوي نور به دې خلکو له احساس د چرته نه راوړو لاجبر به یې سره بس دغه دا 2 خبرې به وکړي او دا خپرونه په دې ځای باندې راغونډو چې دغه حل دی زمونږ صاحب مونږ نه قبرونه نشو پاتې مونږ نه جوماتونه نشو پاتې نو بس نوره تمه مه کوئ صحیح ده جی حاجي نن 3 ورځې مخکې نن نه د نن نه 3 ورځې مخکې دغه علاقې ته د خواجه بابا سره چې تا ته ما کم یاد کو یو پوډریو او رشکې والا راوړو او لکه مونږ خو وخت سره دا غږ نه کولو ورسره پولیس والا سیول کپړو کې ناست و د بلې هلکې او دا غادرې منځ کې لړه کلو او بیا دا ولید خان چې کم دی نو دو میل چې انسانیت خو ډېر ښه شی دی یار دا که داسې خبره اتره وه ما ته به جواب کړی کم از کم مسلمان خو دی نو ما به په خپل لاس سر څه کړی دا خو ډېره بده او سپکه خبره ده چې در وړو زما په حلقه کې وغورځولو
او هغه غریب په خپل له 70,000 روپۍ لګولې دا غي دفن کو هغه باندې مطلب داري چې قبر مبر ولوخ کو هغه له پیسې قبر کڼلو د جبه ورکی او نور سرکاري چې څه مطلب داغه غسل مسل کولو کپن دفن ارسو وغیرہ وړو یعنی دلته خخ کو کنه نو کم اس کم لک شان دي زلونو کې نرمي پکار دي او په انسانانو باندې لګره هم پکار دي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې لګره هم کی